سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په 2 شپې مخکې عملیاتو کې 7 کسان وژل شوي او 15 نورې یادو ځواکونو له ځان سره بیولي دي. د دغې ولسوالۍ د ابازک سیمې اوسیدونکي تېره ورځ د کابل لوګر لویه لاره تړلې او سره له دې چې وژل شوي کسان ولسي وګړي بولي، له حکومته د وژل شویو کسانو د ګناه د روښانتیا او د برمته شویو کسانو د خلاصون غوښتونکي وو. د لوګر امنیتي مسؤلین د عملیاتو د ترسره کېدو پخلی کوي، خو د وژل او وړل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه وایي. دا کیسه څه یو بېګا شپه تیارې راغلي دي، 5-6 ځایه بمبار کړی ده. په هر کور کې انډیواله هرې وتې دي هغه رسېدي. په دې کې 14 کسه دي، 14 کسه یې ټول راټول کړي دي، 15 یې ترنه بولي دي او د ورک دي هغه معلومات نه خو دا چېرته دي تر اوسه موږ ته معلومات نه ده راکړی حکومت. او دا 7 کسه دغه دي دا شهیدان دي. چې دوی د کوټې ته راوستي دي، د کوټې نه مزه یې تاو کړی، پوه شوې؟ مزه یې تاو کړی دی، بیا د دې په غاړو کې من خیب راچولي دي، بزغو ته سکرنټ ورکړی، سرونه د 11 سرونه یې ورسره لزولي دي او دا کوټه یې پرې ړنګه کړې ده. په دغه شکل باندې دا شهیدان شوي، پوه شوې؟ زموږ حکومت ته دغه پوښتنه ده چې ازوندي دي بولي دي هغو هم ګناه راوښیه او دا داسې ودرې دي یو ګناه هم راوښیه. بې ګناه خو تو دا خو ظلم کوي که نه، بیا به همدغه سړکونه بندېږي او څوک به د سوال جواب پوښتنې والا هم څوک نه څوک جواب ورکړي چاته. دا شیطان چې موږ کور ته ویسو، دا کور کې څوک لري؟ دې سرپرست نشته، موږ دا چاته ورکړو؟ دا څوک خاورو ته وسپاري چې تر څو د موږ بندیان نه وي راخوڅي سوي، تر هغو به دا مظاهرات جریان لري. ولسمشر غني تیر ماښام په ایمرجنسي روغتون کې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د نمانځنې پر مراسمو د 2 شپې مخکې د ترهګریز برید د ټپیانو پوښتنه وکړه. ښاغلي غني همداره زیاته کړه چې د انتحار او انفجار ملاتړې ځالې د روزنې مرکزونه او مالي سرچینې یې زموږ په ګاونډي هیواد کې دي او له نړیوالو یې وغوښتل چې د دغو ځالو مرکزونه او ملاتړي هیوادونه یا حکومتونه دې په منطقي توګه په ګوته کړي. نوموړي همداره سپړا کړه چې طالبان یوازې د دې پیښې په غندلو سره خپل ځان له مسؤلیت نشي ژغورلی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي څو افغان او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي. 2 شپې مخکې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند په اورانوس هوټل کې د مولود شریف په اړه جوړ شویو مراسمو کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 55 کسان وژل شوي او نږدې 100 نور ټپیان دي. د انتحار او انفجار ملاتړې ځالې د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکي هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسېدلی. له دې سره سم د مشران جرګې مشر پر دیني عالمانو شوی برید د پوښتنې وړ بولي. نوموړی زیاتوي که څه هم د سولې لپاره هیلې ډېرې شوي، خو له دې بریده د مخنیوي لپاره د امنیتي او کشفي بنسټونو کړنې د قناعت وړ نه دي. بلخوا د ملي یووالي د ملي شورا یو شمېر غړي د امنیتي بنسټونو د مسؤلینو د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. د ښځینه کالیو نندارتون تېره ورځ په هرات کې د ښځینه سوداګرو لوري پرانیستل شو. د دغه نندارتون سمبالونکي وایي په دې نندارتون کې د کورنیو او بهرنیو طرحو څه باندې 50 ډوله ښځینه کالي نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه نندارتون ګډونوال د دولت له لوري په هرات کې د ښځینه سوداګرو پر ملاتړ ټینګار کوي او زیاتوي چې دولت به په دې کار سره د کورنیو اقتصادي وضعیت کې مثبت رول ولوبوي. د ویل چې دمګړی نږدې 200 ښځینه سوداګرې په هرات کې په بیلابیل برخو کې فعالیت لري. یک مدل‌های خیلی جدیدی رو اینجا دیدم که نیاز خود خانم ها هست و همچنان یک ویژگی خاصی رو که این نمایشگاه داشتی بود که قیمت‌های خیلی مناسبی داشت. یک تجربه از خرید و فروش آنلاین داشته باشن چون یک روش نو خرید و فروش است و کم کم اینو آشنایی پیدا کردن. نیاز هست تا خانم ها آهسته آهسته تجارت های خرد و کوچک خود را در هرات گسترش بدن. بالای 50 مدل به نمایش گذاشتیم و ویژگی رو که خود سنت و مدرنیته ما با هم یکجا کرده. فعلا میفهمیم که مدل های غربی بیشتر بروزه و ما با مدل های غربی مدل های سنتی مکس کرده. له دې سره سم خو نړیو بریدونو او د ولسوالیو سقوط په هیواد کې د پانګونې بهیر ته زیان رسولی دی. یو شمېر پانګوال وایي په روان کال کې ناسم امنیتي وضعیت د دوی پر کار هم منفي اغېز کړی دی. دوی له حکومته غواړي چې خلکو ته د ډېر زیان له اوښتو باید مخنیوی وکړي.
دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.